د خیبر پښتونخوا ترانسپورت محکمې په ماحول کې آلودګۍ خورولو والا گاډو خلاف اپریشن شروع کړی دی. د گاډو چک کولو عملې سره د پولیسو ټیمونه هم د پیښور په روډونو گشت شروع کړی دی. د عملې تر مخه کوم گاډي چې د معیار نه کوز وي او په چاپیرچل کې خیچنوالی خوروي د هغې گاډو مالکان جرمانه کولی کیږي. چې کوم ګاډي آلودګي نه خوروي د هغې ډریورانو ته سندونه هم ورکولی کیږي. په ړومبۍ مرحله کې زرګونو ډریورانو ته 15 ورځې مهم د لاندې تفصیلات هم ورکړلی شوي وو. د صوبې په نورو ضلعو کې هم د مهم د لاندې اپریشن روان دی. کاشف عزیز، وحدت نیوز، پیښور.